فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم وویل آیا تاسې د په خپلو لاسونو توږل شوو شیانو بندګي کوئ؟ په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوئ. هغو په خپلو منځو کې سره وویل د ده لپاره د اور ډیرۍ تیاره کړئ او دی د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوئ. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو تړلو کولو سن ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو